چا چې 3 جمعې پرېښودې د سستۍ د لاسه د ناراستۍ د لاسه طبع الله على قلبه الله به د ده په زړه باندې مهر ولګوي چې چا 3 جمعې پرېښودې نو څه به وکړي الله په زړه به ورته مهر ولګوي دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي امام نسائي امام ابن ماجه امام دارمي ټول راوړي دا هم ګوره عام دی ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا 3 جمعې پرېښودې دا نه دي ویلي خاریه ووالو لازم دی 3 جمعې لمونځ که چېرته 3 جمعې لمونځ لازم نه وی نو بیا به دا وعید پکې نه راتلی چې چا 3 جمعې لمونځونه پرېښودو نو په ده په زړه به الله مهر لګي بیا به دا قسم وعید پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بیانولی وایي چې دا حدیث امام مالک هم راوړی د صفوان بن سلیم نه او احمد هم راوړی امام احمد د ابو قتاده نه وعن سمره ابن جندب رضی الله عنه سمره ابن جندب وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده